بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت موجود یو د بونیر په مرکزی بازار سواړی کې. دلته کې د ټي ام ای ګاګره چې دی هغې کومه کاروایي شروع کړې ده. دلته کې یو غټ ډیران پروت و، خلکو ته د ډېر زیات تکلیف و او د هغې اهلي کار چې دی هغه لګیا دي او هغې ډیران باندې لګیا دي او د 2-3 ورځو نه انشاءالله دغه ډیران چې دی دا به ختم شي. د دې په هکله باندې به د دې ځای کوم اهلي کار چې دي د ټي ام ای دای سره به خبرې کوو. وروره خپل نوم راته ووایه، بیا راته دا ووایه چې د څومره ورځو نه مو دا کار شروع کړی دی، د چا په هدایتو باندې لګیا یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم علي برهان دی او د ټي ام ای ګاګ سره تعلق ساتم، سپروایزر یم. او دا ناظم صاحب سالار باچا وینا کړې وه چې د غټ ډیران دی او خلکو ته تکلیف دی ډېر زیات او دا صفا کوي که نه، نو د هغې په دغه باندې موږ سهار شروع کړل او دا د لګیا یو پې او انشاءالله داسې 2-3 غنټو کې به کلیر شي. خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو ناظم صاحب خبره کړې وه او برهان صاحب به دا راته لږ وویل څومره ټایمه پورې دا به مکمل شي دا کار چې دی دا به سر ته ورسي؟ دا به انشاءالله نن پې موږ کوشش کوو چې سر ته ورسي، که نن ونه شو لږ پاتې شو او نور سبا وکړو بیا انشاءالله نن به کلیر شي، یا که نن لږ پاتې شو نو به هغه سبا کوو. صحیح ده. او د دې نه علاوه بیا داسې کوم ځایونه دي چې په سواړی بازار کې چې کې به دغه کار کوئ؟ یاره بس سواړی کې خو داسې کم مین روډونو باندې کم پر دغه چې دی ډیرانونه هغه موږ ختم کړي، په هغې باندې نشته. او د ګلو ملو کې دنده دي خلکو ته تکلیف دی، نو هغه یې موږ ته ښودلي ناظم صاحب، هغه به انشاءالله چې دې نه فارغ شو هغه به کوو. دا ناظم صاحب هدایت و چې هغه وایي چې دلته صفایي ده په ډیرانونه دي او دا دغه کې ختم کړي. ټیمو صاحب هم محمد طاهر صاحب او میر عالم صاحب وي، لیاقت خان وي، ټول راته وي دا ځینې دي وي په سواړی کې چې کوم ځای کې ډیرانونه دا ټول صفایي کوي. دا خو ډېر ښکلی کار روان کړی دی. دلته د بوی به او دا ګندګي وه او دا ډیرانونه دا به دغه شانتې پراته وو. اوس خو دا د ټي ام ای والا چې دی دا ډېر ښکلی کار روان کړی دی. دلته خواته سره دکان دی او زما دلته برغه دکان دی او دا ډیرانونه ګندګي دا ټول به په مونږ دا اوبه به زمونږ په دکانونو اړو راتلې او دا دې صفایۍ سره اوس دا ګند من به ختم شي او موږ د دوی شکریه ادا کوو. د دې ځای یو دکاندار چې دی ځایي دکاندار هغه را سره موجود دی، د هغه نه په دې حواله باندې تپوس کوو چې دې ته د دې نه څومره تکلیف او دغه کار چې کېږي دې ته په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ د دې صفایۍ په هکله باندې تاسو زمونږ چې کوم فخر ته سالار ته چې کوم ناظم دی د ټیم هغه ته مونږ وینا کړې وه چې مونږ ته دې شي نه ډېر زیات تکلیف دی. باران به وشو، ډنډونه به کې ولاړو، ستا بوی به تېتو او مخکې ته دکاندارانو ته تکلیف هم او دکانونه هم خرابېده. زه د ټیم ای په حواله ته د خبره کوم، زه یم ډراور افضل مې نوم دی. ټیمو صاحب ناظم صاحب موږ ته دې ته رالیږلي چې دا ډیرانونه سواړی بازار کې دننه کم دي دا کلیر کړئ. د دې نه علاوه چې بیا په کوم ځای کې په سواړی کې دننه لکه ډیران وي هغه زموږ یو 2-3 ورځې کې کېږي چې دا کلیر کړو ختم کړو بیا موږ کلو ته لیږي. چې کوم ځای په روډ باندې شګه یا ډیران یا ګنې ټیمو صاحب ناظم صاحب موږ هغې ته لیږي چېرې ګنګیري صفا کوي. خیر دی تاسو یو ګنټه لیټ کار کوئ چې په 4 چې په 15 راځي خو چې عوامو تکلیف ختم شي. عوامو ته څه اپیل کوي د سکرین په وساطت باندې چې بیا دغسې ډیرانونه ګن جمع کړي که نه څنګه ستاسو سره لاس امداد وکړي؟ نه چې عوامو ته خو دا دغه چې یاره یو ځای ته ګن نه غونډوئ هغې پسې به موږ راځو. موږ ته د ټیمو صاحب ناظم صاحب دفتر د طرف اطلاع ده چې خلک به تاسو ته یو ځای ته ګن نه غونډوئ تاسو هغې پسې ګرځئ هغه اوچتوئ. څنګه عام خلک د سره څه تعاون کوي په دې کوي؟ بالکل کوي بالکل. یو ځای ته راغونډوي اول به لکه خبر نو ګډه وډه به اوس یو ځای ته عوام راغونډوي موږ پسې ځو په صحیح طریقه سره بیا راوچتو. د دفتر طرف هم زموږ سره ډېر هیلپ دی، زموږ سره ګزاره کوي. موږ تنګۍ را تنګۍ نه عوام هم زموږ سره ښه ښکلې ګزاره کوي. یو ځای ته راغونډوي موږ یې بیا وړو. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره، د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام. د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصي انتظام. هیډے پبلک سکول درګۍ، مین جی ټی روډ درګۍ.